چې د قلموال ورونو سره هغه څوک چې ښه فکر لري ښه سوچ لري د کفارو مقابله کولی شي هغه چې خو ټلیفون استعمالوي فیسبوک استعمالوي ټویټر استعمالوي خو داسې استعمال کوي چې په دغه استعمال کې جهادي خدمت وکړي داسې استعمال کوي چې نظام ته مو ګټه ورسېږي اسلام ته مو ګټه ورسېږي شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب او قدرمنو بله خبره دا چې د موجوده مجاهدین دا ستاسې ورونه دي په دا درشي باندې خطا نه وځي چې اوس یې د ملي اردو درشي اغوستې ده او یا یې د دفاع وزارت د استخباراتو درشي اغوستې ده د دفاع وزارت نه د استخباراتو درشي یا د داخله وزارت درشي اغوستې ده دا هغه پخواني عسکرو سوچ هم پر رانسي دا هغه کسان چې په دغه غرونو کې به جنګېدل د کفارو سره دا هغه شل کلن مبارزین هغه مجاهدین دي چې الله پاک په دې میدان کې کامیاب کړله نو دغه مجاهدینو سره ښه ګزاره احترام د دې مجاهدینو د ورور په سترګه ورته کتل د یو بچي په سترګه ورته کتل لکه پخوا چې څنګه نازوي اوس یې هغسې نازوه دا مجاهدین اوس هم په دغه فکر کې دي چې الله راضي کړي نه د تنخوا ولاکه فکر ورسره دی نه د مادیاتو فکر ورسره دی د الله جل جلاله د جن د خدمت فکر ورسره دی تر اوسه یې موږ ته نه دي ویلي چې زه په دې خدمت کې یم څه وخت موږ ته تنخوا راکوئ مشکلات لري کورونه په پسې دي پخوا خو به داسې یو زندګي وه چې د غرو زندګي وه نه به پلار څه ورته ویل نه به ورور څه ورته ویل اوس خو هر څوک ورته وایي چې اوس خو نظام دی اوس خو د امارت راغلی دی اوس ولې پر ما تاوان یې باید ما ته څه راوړې خو هېڅ غږ د دغه صابرینو د خوا نشته د الله جل جلاله د جن په خدمت کې راوتلي دي دغه خدمت یې مطلب دی نو پر دغه د خپلو مجاهدینو خیال وساتئ شفقت پر وکړئ ښه رحم ورسره ولرئ ښه درګذر او تیربیه ورسره وکړئ د شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست که دا ستاسو اول راتګ وي هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرېدو بټن هم